د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو لانجو سره یوې موضوع ته رسي چې هغه د ډیورنډ کرښه ده. خو ډیورنډ کرښه په افغانستان کې د امیر عبدالرحمن نه نیولې تر اشرف غني او طالبانو ټولو د سرحد په توګه نه ده منلې. د پښتنو ترمنځ د ایستل شوې کرښه په اړه افغانستان او پاکستان خپل سرحدونه او مشاهدې لري. له همدې امله دغه کرښه د کلونو همداسې جنجالي پاتې ده او په وار وار د کرښې په دواړو خواو ترمنځ جګړې هم رامنځته شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان دغه کرښه د سرحد په توګه نه مني؟ راځئ دغې پوښتنې ته د ځینو مهمو تاریخي اسنادو په بنیاد ځواب پیدا کړو. کال 1893 انګریز مورټایم ډیورنډ کابل کې د امیر عبدالرحمن ته یو سند ورښیي چې پکې لیکلي دي چې پېښور، کوهاټ، مینګور، اباسین، ډیر اسماعیل خان د خیبر او بلوچ ډېرې سیمې 80 کاله مخکې انګریزانو ته حواله شوي دي. دغه سند و چې شاه شجاع او د سکانو پاچا راجن سینګ ترمنځ امضا شوی و. اصلا کیسه داسې وه چې 1809 کال د افغانستان پاچا شاه شجاع د خپل ورور لخوا له قدرت ته راوغورځېدو او د بیرته نیولو لپاره یې ډېرې خوارۍ وکړې خو کامیاب نه شو. تر دې چې په 1812 کال شاه شجاع د سکانو پاچا راجن سینګ لخوا نیول کیږي، زندان ته وړل کیږي او سخت شکنجه کیږي او د کوهنور الماس او نور جوهرات ورڅخه اخیستل کیږي او د څو میاشتو وروسته شاه شجاع د راجن سینګ نه زندانه په تېښته باندې بریالی کیږي. له دې وروسته شاه شجاع د انګریزانو سره په دغه موافقه کوي چې انګریزان شاه شجاع ته د کال 15,000 پونډه ورکوي او همدې پیسو بدل کې به شاه شجاع د کابل حکومت په ضد دسیسو ته دوام ورکوي. 12 کاله تیر شول خو کومه نتیجه یې ور نه کړله. خو کله چې د افغانستان کې د سدوزیو وروستی پاچا شاه محمود پاچاهي نسکوره شوه، قدرت یې بارکزیو لاس ته ولوېد او د پاچاهۍ نیولو لپاره بارکزیو ورونو ترمنځ رقابتونه زور واخیست. نو همدغه وخت و چې شاه شجاع ته د واک ته رسېدو هیلې پیدا شوې. په دغه وخت کې یوازینی شخص چې د شاه شجاع یې همکاري کولی شوی هغه د سکانو پاچا راجن سینګ و او د دې دوه وجې وې. یوه دا چې راجن سینګ له ډېر وخت نه یې کوشش کوه چې د پېښور او شاوخوا سیمې ونیسي او دوهم دا چې راجن سینګ له امیر دوست محمد خان چې دا وخت د کابل پاچا او پخوانۍ دښمني هم لرله. نو شاه شجاع د راجن سینګ سره خپله پخوانۍ دښمني هیروي او هغه ته د خطونو لیږلو د ملګرتیا پیغامونه لیکي. په دغو خطونو کې لیکلي چې راجن سینګ به د شاه شجاع سره د کابل په نیولو کې پوځي مرسته کوي. او بالاخره په 1833 میلادي کال د مارچ په 12 راجن سینګ او شاه شجاع ترمنځ یو تړون لاسلیک شو او دې تړون په لومړۍ ماده کې لیکلي چې شاه شجاع به پېښور، خټک، کوهاټ، مینګوره، اباسین، در اسماعیل خان او خیبر پښتونخوا په ګډون د بلوچستان ډېرې سیمې راجن سینګ ته حواله کوي او بدل کې به راجن سینګ د شاه شجاع سره په کابل نیولو کې کومک کوي. خو مخکې له دې چې 1829 کال کې انګریزانو کابل ونیوه، راجن سینګ مړ شو او انګریزانو لخوا شاه شجاع په تخت کېنول شو. خو د دې ټولو کیسو جالب اړخ دا دی چې هغه وخت چې شاه شجاع د راجن سینګ سره د پښتونخوا او بلوچستان د سیمو تړون کوو، شاه شجاع په افغانستان کې هیڅ کوم قانوني او رسمي حیثیت نه درلودو او یوازې قدرت ته د رسېدو لپاره یې دغه سیمې راجن سینګ ته د تحفې په شکل منلې وې. وروسته راجن سینګ مړ شو او شاه شجاع د انګریزانو د لاسپوڅ سیاتش په نوم واکمن شو. انګریزي پوځ همدا تړون د ځان لپاره رسمي سند په توګه استعمال کړ او 80 کاله وروسته یې امیر عبدالرحمن خان ته یعنې د امیر عبدالرحمن خان نه یې غوښتنه کوله چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ یې پولې د همدې تړون په اساس وټاکل شي. په اصل کې کیسه داسې وه چې کله برطانیا په 1828 کال د دوهم ځل لپاره په افغانستان باندې برید وکړ او اشغال یې کړه. له اشغال نه وروسته نو د افغانستان یعنې یوې بلې خونړۍ جګړې ته لاره پرانیستله. افغانانو پاڅون پیل کړ او بالاخره برطانیا مجبوره شوه چې افغانستان پرېږدي. خو برطانیا په همدې لټه کې شوله چې په افغانستان کې داسې څوک پاچا وټاکي چې د دوی په پوځي او مالي کومک تکیه وي او د دغې لپاره تر ټولو ښه آپشن امیر عبدالرحمن خان و. اصلا امیر عبدالرحمن خان افغانستان ته د برطانیانو سره د جګړې لپاره راستون شو. خو کله چې د برطانیې لخوا ورته یو پروپوزل وړاندې شو او عبدالرحمن ومنو، په همدې خاطر په 1880 کال افغانستان واک
په همدې خاطر په 1880 کال د افغانستان واک عبدالرحمن ته په لاس کې ورغی او تر 1900 اول میلادي کال پورې د افغانستان واک د امیر عبدالرحمن په واک کې و او د برطانوي هند په نظامي او مالي مرسته خپل واکمني چلوله. په ټوله دوره کې بهرنی سیاست د انګریزانو په لاس کې و. دغه کتاب چې په 1940 کال یو برطانوي پوځي لخوا لیکل شوی دی، په دغه کې راغلي چې امیر عبدالرحمن خان په 1883 کال کې جلال آباد ته په دې خاطر سفر وکړ چې د برطانوي مشرانو سره وویني او دغې لیدنې کې امیر عبدالرحمن ته د کال 12 لک روپۍ منظورې شوې او د قبایلي سیمې د امنیت لپاره ترې استفاده وکړي. دا وخت چې افغانستان او د روسیې یوه لویه د افغانستان ترمنځ روسیې یوه لویه ویره خپره کړې وه او ورځ په ورځ افغانستان مغربي سرحدونو ته نږدې کېدل. برطانیه هم ویرېدل هسې چې د دوی سرحدونو ته ځان ورسوي او تر دې وخته معلومه هم نه وه چې افغانستان د برطانیې سره تر کومه ځایه سرحدونه لري. د همدې ویرې له وجې امیر عبدالرحمن خان خپل کنټرول لا زیات شو او په 1893 کې برطانیه د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راځي، د همغه سند په بنیاد د امیر عبدالرحمن سره مذاکرات شروع کوي چې د شاه شجاع او د راجیت سنګ ترمنځ امضا شوي وو. په اصل کې کابل کې د ډیورین راتلو او د امیر عبدالرحمن سره د لیدنو هدف تا ښودل شوی و چې هغه به د امیر عبدالرحمن خان سره د افغانستان او روسیې سرحدونه معلوموي او په آخره کې ډیره په هوښیارتیا سره د ډیورین او د پښتون د ویشلو مسله هم راواخیستله شوه او دا د هغه لخوا جوړ شوی پلان و. په دغه کتاب کې چې د ډیورین د خولې د بحث مکالمه راخیستل شوې وه. په دغه مذاکراتو کې اول د افغانستان د مغربي سرحدونو په اړه خبرې شوې او د روشان، شکنان او د واخان سرحدونه پکې وضع شوي دي خو په ډېرو هوښیارتیا سره د قبایلو او چمن موضوع راپورته شوې وه چې د دواړو لخوا پرې د جدي او له لنجو ډکې خبرې هم شوي دي. په مذاکراتو کې انګریز ډیورین د افغانستان د امیر عبدالرحمن ته اخطار هم ورکوي چې که دغه نقشه او پروپوزل ورسره ونه مني د افغانستان سره تړلې ټولې سیمې به هم ورنه ونیسي او ټول هغه وسایل چې امیر عبدالرحمن ته ورکول شوي دي یا ورکول کېږي بند به شي. خو په آخره کې امیر عبدالرحمن خان مجبوریږي چې د ډیورین لخوا وړاندې شوی پروپوزل د لنډې مودې لپاره ومني او دغه وخت خو چې د برطانیه د بهرني پالیسۍ لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه. په همدې خاطر دغه کرښه د ډیورین په نوم یاده کړله. په اصل کې ډیورین په هغه وخت کې د انګلستان د بهرنیو د چارو وزیر نوم و، یعنې د هغې شخص نوم و. خبره همدلته پاتې نه شوه او وروسته د مذاکراتو نه امیر عبدالرحمن پښتنو او قبایلو ته پیغامونه ولېږل چې انګریزان په ده باندې فشار اچولی چې د پښتنو علاقې د افغانستان نه بېلې کړي او په برطانیه سره یې ونښلوي. له همدې سره برطانیه پښتانه قبایل راپورته کېږي، پاڅون پیل کوي او د انګریزانو چڼۍ ته اور اچوي. په همدې وخت کې پښتانه انګریزانو ته ښکاره وایي چې دوی به هېڅکله د برطانیه لخوا دغه جبري ویش ونه مني. همدې سره دغه موضوع نور هم جنجالي شوه او د قبایلو او پښتنو په د پاڅونونو سره انګریزان هم خاموش شول او په همدې مسالې باندې خاموش شول او له دې نه څه موده وروسته په 1900 کال کې امیر عبدالرحمن خان وفات کیږي او په ځای یې زوی امیر حبیب الله خان واک ته رسیږي. امیر حبیب الله خان انګریزانو ته خط لیږي چې د پلار په شان له ده سره هم مالي او نظامي مرسته وکړي. انګریزان ورته په جواب کې وایي چې هغه مرستې له امیر عبدالرحمن سره په شخصي ډول وي، له هغه سره ټولې معاهدې پار په پار وي، دولت په دولت نه وي. انګریزان امیر حبیب الله خان ته وایي که ته غواړې چې مالي مرسته ترلاسه کړې نو د پښتنو سیمې او ډیورین کرښې باندې زموږ سره موافقه وکړه. له امیر حبیب الله خان او انګریزانو ترمنځ د ډیورین کرښې په اړه له ډېرو خطونو او مذاکراتو نه څه نتیجه په لاس نه ده راغلې. په دغه سره په 1914 کال کې نړیواله جګړه رامنځته کیږي او دغه موضوع نوره هم خرابیږي. خو په 1919 کال کې نړیواله جګړه ختمه شوه او امیر حبیب الله خان هم وفات شو. په ځای د ده زوی امان الله خان واک ته رسیږي. امان الله خان سمدستي اعلان کوي چې له دې وروسته به افغانستان یو خپلواک هیواد وي او هیڅوک به یې په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله نشي کولی. د خبرې برطانیه ته خوند ورنه کړ او په 1919 کې د درېیم ځل
لپاره په افغانستان حمله وکړه. خو د 20 میاشتې جنګ وروسته امان الله خان او انګریزانو ترمنځ په راولپنډۍ کې مذاکرات شروع کړل. د دغه مذاکراتو تر ټولو مهم و ځکه چې دغه مذاکراتو کې افغانستان یو خپلواک هیواد وبلل شو او ورسره په څنګ کې دا هم ومنله چې افغانستان سره ټولې پخوانۍ معاهدې له اشخاصو سره کړې وي او له دې وروسته قانوني ارزښت نه لري. له دې وروسته ټولې معاهدې به دولت په دولت کېږي. خو له دغو نه وروسته هم برطانیه د پښتنو ډېرې سیمې پرته د قانوني سند نه لاندې کړې وي او د ډیورنډ مسله هم همداسې لانجمنه پاتې شوه. په دغه مسله کې کلونه تېر شول. بالاخره د ظاهرشاه واکمني راغله چې په دې وخت کې 1940 کال هند هم خپلواکي واخیسته چې په ترڅ کې د پاکستان په نوم هیواد هم منځته راغی. له دغه وروسته ډیورنډ کرښه په یوې شدیدې مسلې بدله شوله. له 2 کاله وروسته په 1939 کال کې افغانستان پاچا ظاهرشاه لویه جرګه راوغوښتله او په دغه جرګه کې لومړی ځل په قانوني او رسمي ډول افغانانو اعلان وکړ چې له ډیورنډ کرښه په رسمیت نه مني. له همدې سره د پښتنو د ایستل شوې کرښې په اړه افغانانو یو قانوني دریځ روښانه شو. خو پاکستان د لویې جرګې اعلان ته اهمیت ورنه کړ او په دغه افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد وبلل. افغانستان کې له ظاهرشاه وروسته داود خان، ببرک کارمل، حفیظ الله امین، نور محمد ترکی، ډاکټر نجیب رباني، طالبانو، حامد کارزی، اشرف غني او دا د بیا هم طالبانو دغه کرښه د سرحد په توګه نه ده منلې. اوس درې هغه دلایل دلته راغلو چې افغانان یې د ډیورنډ کرښې د نه منلو لپاره وړاندې کوي. لومړی دا چې دا معاهده د دواړو دولتونو د هیڅ عدلیې او قضایي ارګانونو لخوا نه ده پاس شوې. حتی د افغانستان د لویې جرګې ته هم نه ده وړاندې شوې چې هغه وخت د لویې جرګې په افغانستان کې د لوی قانوني حیثیت درلود. نو په همدې بنیاد هغه معاهدې په ټوله دنیا کې د منلو وړ نه دي چې د یو دولت د عدلیې او قضایي او پارلماني ارګانونو نه وي پاس شوې. دوهم دا چې دا معاهده داسې وخت شوې وه چې افغانستان د برطانیې استعمار حاکم و او په امیر عبدالرحمن یې په زور مجبور کړل او په معاهده یې ورسره لاسلیک کړه. هغه معاهدې چې د ویانا کنوانسیون لخوا باطله او بې ارزښته ګڼل کیږي. ویانا کنوانسیون د ټولو دولتونو ترمنځ د معاهدې او تړونونو لپاره قوانین او اصول ټاکي. دا قانون د ویانا کنوانسیون په 15 او 15 ماده کې راغلی دی که د دولت استازي د یوه معاهدې لاسلیک لپاره تهدید او د ځواک له لارې مجبور شي، دغه معاهده او تړون حقوقي ارزښت نه لري او بې اعتباره ګڼل کیږي. او دریم دغه چې په دغه معاهده کې یو قوم په دوو جغرافیه ویشل کیږي شوی، خو د قوم نه هیڅ پوښتنه هم نه ده شوې. خو که څه هم د برطانیې په یو کتابتون کې د ډیورنډ د معاهدې لیکلی متن شته، خو تر اوسه داسې سند نه دی خپور شوی چې امیر عبدالرحمن خان امضا ښکاره شي. دا د ډیورنډ د معاهدې متن دی چې د برطانیې د انلاین لیبرارۍ کې خپور شوی. خو دغه معاهده کې په 2مه ماده کې ډیورنډ ته لاین نوم استعمال شوی. دلته په 4مه ماده کې هم لاین یادونه شوې او 5مه ماده کې ډیورنډ ته د کرښې خطاب شوی دی. د ټولو معلومیږي چې انګریزانو د ډیورنډ کرښې ته سرحد نوم نه دی ورکړی، بلکې هغوی ورته د کرښې کلمه کارونه. همدې دلایل دي چې افغانان یې د ډیورنډ کرښې د سرحد په توګه د نه منلو لپاره استعمالوي او پاکستان هم خپل بېلابېل دلایل وړاندې کوي. هغه زموږ ویډیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه چې افغانان یې په رسمي ډول د سرحد په توګه نه مني. هیله من یم چې دغه ویډیو ستاسو خوښه وي او ستاسو ته د ډیورنډ کرښې په اړه څه معلومات ترلاسه کړي وي. او تر بلې خپرونې پورې د الله په امان.